چمتال د بلخ ولایت یو له کرنیزو ولسوالیو څخه ده چې بڼوالې د نورو ولسوالیو په څیر د کال په همدې موسم کې د خپلو کرنیزو محصولاتو راټولول پیلوي. د دې ولسوالۍ بڼوال وایي شفتالو یوه له هغو میوو څخه ده چې د دې ولایت د نورو سیمو په پرتله پخوا پخیږي. فعلا که در ولسوالی چمتال بیشترین میوه از شفتالو است. دیگه تو میوه دیگر ندارن. شفتالو دارن انواع مختلف است، از جوزایی شروع تا هر ماه دیگه پشت سر هم میرسن تا ماه سرطان و اسد و سنبله هم شفتالو هست در چمتال. که څه هم شفتالو په څیر د میوه لرونکو ونو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله ډیر شوي، خو بڼوالې د ساتنې لپاره د سړو خونو له کموالي شکایت کوي. دغه بڼوال د اسلامي امارت له چارواکو څخه غواړي چې په دې برخه کې پاملرنه وکړي. بله، حاصلات شفتالو بسیار خوب است. نظر برای هر میوه دیگه شفتالو که است قیمتش هم پایین است، مثلا عدد چیزش زیاد است، بارش زیاد است. ولی فعلا خوب است، مثلا قیمتش پایین آمده. یعنی حاصلات میوه بسیار خوب است فعلا که مرد کار بیکار نمیمونه دیگه، مصروف است مرد کارا، یعنی میشه 20 نفر 30 نفر میشه کارگر است. بسیار خوب است که حاصلات میوه بسیار خوب است امسال. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د مزار شریف ښار په بازارونو کې شفتالو د 80 او 80 افغانیو ترمنځ پلورل کیږي، په داسې حال کې چې بڼوال وایي دغه میوه په 30 تر 40 افغانیو پلوري.